د بلخ ولایت نارشایي ولسوالۍ هغې سیمې ته راغلي چې دلته د خښتو په بټیو کې ګڼ شمېر ماشومان او ښځې په کار بوخت دي. دغه په درانه کارونو باندې بوخت ماشومان او میرمنې له حکومتي مسئولینو څخه ځینې غوښتنې لري. مجبور هستم این کار میکنم، غریب کار هستم، پیسه ندارم، مکتب بخوانم، پیسه داشته باشم، دولت دما همکاری کنم و پیسه ندارم مکتب بخوانیم. پشت همه کار هستیم، در مدرسه میخوانیم، پدرم کشیده از مدرسه ما در کار ماند. خواسته است از حکومت این است که میخواهیم به همراه ما حکومت کمک کنه، از این کار ما موفق شویم، کار نکنیم، به سر مزدوری میکنه، از مدرسه از مکتب این کارا مند هستیم، با کار هستیم، نمیتونیم کارا را کرده، اولاد غریب هستیم، پیسه نداریم. در کار پر کردن میشه قریب همینجا 20 خانه از خودش. مریض باور کنین که یک خانه یک مریض باشه و 4 تا شب هم میکنم، یک مجبور هستیم چطور کنیم نکنیم، میدان گشنه میشه تشنه میشه. د اقتصادي کمزورتیا له امله د کار کولو لپاره له جوزجان، سریپول او د بلخ ولایت له لرې پرتو سیمو څخه راغلې دغه کورنۍ د خپل ژوند له ګڼو ستونزو سره ټکوي. دوی له حکومتي مسئولینو د هر راز مرستې او ملاتړ غوښتونکي دي. به خاطر این همینجا یک لقمه نان آمدیم، همدیوالی کار سر اینا زوری هم میکنه. از دولت تقاضا داریم که در همه مردم کمک کنه. این مسکینا غریب هیچ چیز نداره، اگر صبح پیدا کنه امروز پیدا کنه صبح نمیتونه، مریض است، یک مشکلات است، هوا گرم است، اشتکایش مریض میشه، در گریان است، این همون زنا است، اشتکا از کل مردم وضعش خراب است. از جوزجان است، از سریپول است، از همه ولایت است، از مزار خشت میزنم دیوار. په ورته مهال د بلخ کار او ټولنیزو چارو ریاست مسئولان وایي د ځینو مؤسساتو په همکارۍ پر درنو کارونو د یو شمېر بوختو ماشومانو لاسنیوی کړی او په راتلونکو کې د لا نورو همکاریو ډاډ هم ورکوي. بعد از اینکه سرور انجام دادیم ما همراه یونیسف و اکتید برنامه ها را ترتیب کردیم. فعلا تقریبا 1500 طفل در مراکز اکتید آموزش میبینه و فعلا EWC تقریبا 400 طفل از اطفالی که اونها در خشت‌بازی و کره های خشت و در کلاس جاده کار میکردن اونها را دیگه ترتیب کردن و تجارت کوچک اونها را سوق دادیم و دیگه هم یونیسف در آینده نظر داره که اطفالی که اونها مصرف کار شاقه اونها را به مراکز آموزشی اونها را ترتیب بکنن. که څه هم هر کال په هیواد کې د ماشومانو ملاتړ موسسې د زیاتو مرستو او همکاریو ادعا کوي، خو بیا هم زرګونه ماشومان بې برخلیکه او پر درانه کارونو بوخت دي. د یونیسف د سرشمیرنو له مخې سږکال بلخ ولایت کې شاوخوا 14,000 تنکي ماشومان پر درانه کارونو لګیا دي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ.